بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. عزتمند مسلمانانو ورونو او خويندو، امید لرم چې تاسو بروغ جوړ بیاي او خوشحال بیاي. زما د الله رب العزت نه دا دعا دا سوال دی چې تاسو چرته هم یي، الله رب العزت مو همیشه د پاره روغ جوړ خوشاله و بد ساته. امين. عزتمندو، نن دی نوی او خاص وظیفه سره زستاسو مخکې حاضر یم. نن درته محترمو د یو خاص اسم اعظم وظیفه بیانوم چې دا اسم اعظم به دستاسو ژوند بدل کی. دا به دستاسو په ژوند کې ډیر عظیم الشان انقلاب راولي. د ژوند هغه مرادونه چې ناممکنه مرادونه دي، الله جل شانه به دغه مرادونه دستاسو پوره کی. رب کائنات به دستاسو حاجتونه پوره کی. ناممکنه مقاصد به دستاسو پوره کی. بے پناه مال او دولت او رزق به الله جل شانه تاسو ته در نصیب کی. چې په ژوند کې د کومه دعا دا کوم حاجت ته او ته دا غواړې چې دا دعا می قبول شي او دا حاجت می حاصل شي او قبول شي، ان شاء الله تعالی الله جل شانه به ضرور داتا قبلوي. لہذا محترمو، دا د اسم اعظم دا وظیفه په خپل ژوندۍ کې صرف یو پیر لازمی ازماو کوي. ان شاء الله تعالی ډېر حیران کن نتایج بتا سو د محسوس کوي. زما عزتمندو، د ویډیو شروع کې دونه مخکې تاسو ټولو ناظرین او سامعین په خدمت کې دا درخواست ده چې تاسو اسه هم ویډیو ګورئ. په اول ځل باندې مو زما د دې چینل وزټ کړی وي او دا چینل مولا تر اوسه پورې سبسکرایب کړی نو نو برای مهرباني دا چینل سبسکرایب کړئ. سبسکرایب سره خوا کې د ټلې والا نشان دی، دا تاسو کلیک کړئ او سلیکټ علی کړئ د دې لپاره چې د هر راتلونکي ویډیو نوټیفیکیشن تاسو ته ملایويږي. ځکه چې ما عزتمندو په دې چینل کې زه تاسو ته هر قسم مستند وظایف راوړم. هغه مستند وظایف چې مال خپل استادانو د هغه اجازه راکړې ده. د دې نه علاوه زما عزتمندو کچر استاسو تعویذونه پکار وي، استاسو نقوش پکار وي، نو ما سره زما په واتس اپ نمبر باندې تاسو رابطه کولی شئ. زما عزتمندو، زما د حوصله افزایی د لپاره ویډیو ضرور لایک کړئ او لاندې کمنټ کې تاسو ماشاءالله، سبحان الله، جزاک الله یا د دې په شان د نور خپل الفاظ تاسو منشن کوي ولیکئ. د لپاره چې مال حوصله افزایی ملاويږي او نو ډېر خپل وظایف ز تاسو ته په دې چینل کې راوړم. زما عزتمندو، کچره تاسو د اسم اعظم د عظیم الشان او لا جواب او مجرب وظیفه کول غواړئ نو ویډیو اخره پورې وګورئ او سکپ کوئ. ما زما عزتمندو، دا نننې وظیفه د اسم اعظم وظیفه ده او دا اسم اعظم یو خاص اسم اعظم دی او دا اسم اعظم د الله جل شانه په نومونو کې یو داسې نوم دی چې د په باره کې نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم ارشاد فرمای چې د دې په ذریعہ کم بنده د الله جل شانه نه وغواړي او دا الله جل شانه ته وسیله کی، نو الله جل شانه ورته ډیر زر عنایت کوي، ډیر زر به دعاګانې قبلوي او ډیر زر به حاجتونه پوره کوي. نو زما عزتمندو، کله چې تاسو دا وظیفه وکړئ نو د حیران کن کمالات به تاسو په خپل باندې محسوس کړئ. بس صرف دا خبره ده زما عزتمندو چې د تاسو توجه برابر وي او د الله رب العزت په دربار عالیه کې تاسو سوال وکړئ. ان شاء الله تعالی الله رب العزت به د تاسو سوال نه رد کوي. دا کامل بروسی او دا کامل توکل وي چې ضرور به الله جل شانه خامخا زما دا کار کوي. ان شاء الله تعالی کچر استاسو دا پورا یقین وي، استاسو دا پورا بروسه او اعتماد په الله جل شانه باندې وي او د الله جل شانه د ذات نه د استاسو د قبلېدلو امید وي، نو ان شاء الله تعالی دعا به مو نرد کیږي، ضرور به قبليږي. اصل کې زما عزتمندو، د دعا د قبلېدو درې خبرې دي. په دې کې درې خبرې دي. یو خو چې د سره لپاره د دعا غوښتلې ده د الله جل شانه نه، کچره هغه سیس د ستاده لپاره غوره بهتر نو الله جل شانه به د دې دعا په ذریعه سره د دې په وسیله سره به دغه کار دستا برابر کی.
او کچره دغه سیس د ستا د پاره غوره بهتره نو او تا د هغې د پاره دعا غوښتلی وي نو زما عزتمندو الله جل شانه علیم بذات الصدور دی. الله تعالی ته د رستو حالات هم پته ده او د مخکې حالات هم پته ده. نو که یو کار زمونږ د پاره بهتر او غوره نه وي نو الله جل شانه حکیم او ډاکټر ذات ته په خپل بنده باندې ښه پوهېږي. نو که مونږ ته را نه کړي نو د دې په بدل کې زما عزتمندو په مونږ باندې راتلونکي وخت کې چې کم تکالیف وي مشکلات وي مصایب وي پریشانی وي څه غټ تکلیف او غټ مصیبت په مونږ باندې را روان وي نو الله جل شانه د دې دعا په وسیله او توفیل سره هغه رفع او دفع کړي. او که زما عزتمندو په مونږ باندې بیا هم تکلیف او مصیبت او غټ غټ پریشانی په مونږ باندې راځي نو دا به د الله جل شانه د طرف نه امتحان وي په هغې باندې به صبر کول وي. نو زما عزتمندو اخرت کې به خامخا بیا د دې دعا اجر او ثواب د دې بدلو بیا خامخا مونږ ته ملاويږي. کله چې زما عزتمندو یو بنده په آخرت کې د خپل دعا هغه ثواب ویني داغه اجر ویني نو دی به تمنا او ارزو وکي چې کاش کې چې په دنیا کې زما یو دعا هم نوې قبول شوه کاش کې چې مال او په دنیا کې یو کار هم زما نوې برابر شوه کاش کې چې په دنیا کې زما یو کار هم نوې سم شوه چې اوس د هغې اجر او ثواب ما ته په دې آخرت کې راکړی شوی. نو زما عزتمندو مونږ به همت نه بیلو مونږ به بروسه ساتو د الله جل شانه په ذات باندې دعاګانې به غواړو. لہذا زما محترم یو بنده دی او هغه دا غواړي چې په دې دنیا کې د زما دعاګانې قبول شي او زما د حاجات پوره شي او زما د مشکل د ختم شي نو د اسم اعظم د خاص وظیفه په خاص اهتمام سره تاسو وکړئ. او بیا چې زما عزتمندو یو بنده الله جل شانه ته د هغه نوم وسیله کی نو الله رب العزت به بیا ضرور هغه ته ورکوي او دعاګانې به قبلوي. زما عزتمندو دا داسې اسم اعظم دی چې دا اسم اعظم په سورة البقره کې هم موجود دی سورة آل عمران کې هم موجود دی سورة طه کې هم موجود دی. بهر حال زما عزتمندو په ژوند کې په انسان باندې مختلف قسمه حالات راځي خو مونږ په هر قسمه حالاتو کې الله جل شانه سره تعلق نه پریزو الله تعالی سره برابط مونږ نه پریزو. فرض که زمونږ یو کار هم ونشي چې مونږه نا امیدي اختیارو نه چې یاره ما دا وظیفه وکړله دعا مې وغوښتله زما د حاجت ولې پوره نشو زما دا مقصد ولې حاصل نشو نو زما عزتمندو مونږ به د الله جل شانه د ذات نه نا امیده کیږو نه په خپل الله باندې د الله رب العزت په ذات باندې به کامله بروسه کامل یقین باغه ساتو مونږ به مضبوط یقین د الله جل شانه په ذات باندې ساتو. خو بس صرف دا خبره ده زما عزتمندو چې څومره د یو سړي توجه دیان برابر وي او صحیح طریقې سره وظیفه وکړي نو خامخا هغه خپل اثر ښکاره کوي او بیا الله رب العزت د دې انسان دا زندگی بدلی. لہذا زما عزتمندو اوس راځم وظیفې طرف ته مکمل ترتیب او طریقې کار زه تاسو ته بیانوم. زما عزتمندو د دې وظیفې د پاره صحت مقرر نشته یعنی د دې د پاره څه ټایم مقرر نشته نه د دې د پاره سرز مقرره بس په کوم ارزم تاسو حاجت وي تاسو ضرورت وي نو دا وظیفه د عمل تاسو کولای شئ. زما عزتمندو دا داسې بهترین او مجربه وظیفه ده کله چې تاسو دا وکې نو الله جل شانه به تاسو ته د حلال مال او دولت در نصیب کی او په کاروبار کې پروزګار کې به درته الله جل شانه عظیم الشان برکات واچي او هر قسمه دعاګانې به مو کریم رب قبول کی. زما عزتمند د وظیفې طریقې کار دا دی چې دا ټولو نه مخکې به تاسو طاق عادت کې به درود شریف وایي که 3 پیرې وایي که 7 پیرې وایي که 11 پیرې چې کوم درود شریف تاسو ته آسان وي خو ښه دا ده چې درود ابراهیمي وایي یعنی اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد تر اخره پورې. د دې نه پس زما عزتمندو 314 ځله 313 مرتبه تاسو به دا کلمات مبارکه بیا وایي الف لام میم الله لا اله الا هو الحي القيوم یا واحد یا ذا الجلال والاکرام الف لام میم الله لا اله الا هو الحي القيوم یا واحد یا ذا الجلال والاکرام. زما عزتمندو کله چې تاسو 314 پیریدا تاسو وي
نو بیا په اخره کې چې مخکې مسو پیره درود شریف ویلو که مخکې مدري پیره درود شریف ویلو نو دې کې هم درې پیره درود شریف وای که اول ځل باندې مو و پیره درود شریف ویلو نو اخره کې بیا و پیره درود شریف وای د دې نه پس به د دعا د پر الله سپورت کوي ستاسو د رزق مسله وي د کاروبار او د روزګار حواله سره یا د دولت حصول حواله سره یا زما عزتمند استاد حاجت وي سم مقصد وي عرض می دا زما عزتمندو چې د صدا پارم تاسو دا وظیفه د عمل کړی وي او دعا به تاسو وغواړئ ان شاء الله تعالی ضرور به ضرور به تاسو ته درکې تاسو به د دې عجيبه انقلابات په خپل باندې محسوس کړئ زما عزتمندو امید لرم چې دا ویډیو دا وظیفه مو ډیره زیاته خوښی وي که ویډیو مو خوښی وي ویډیو لایک کړئ چینل سبسکرایب کړئ ملاوي ګم تاسو سره بل ویډیو کې بلی وظیفه سره تر هغه وخت پورې مال اجازه راکړئ د لوی الله په امان